زما مریدو ستا دا پیر زما مریدو دا چې زه پکې بندي یم دا زنځیر زما مریدو. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری یم مزمل یوسف زی. د کلي مازدیګر د اړخ نه یو وارې بیا ستاسو په دون خدمت کې حاضر یو. ما سره زما ورور زما ملګری عاطف اسلم صاحب هم موجود دی. موږ نن راغلي یو د مردان سیمې ته او زما په خوا کې ناست عثمان ساقي صاحب هم دی چې د تعارف هېڅ محتاج نه دی. د هغه نه به خوندور شعرونه او غزلې به ترې اورو. ډېره زیاته مننه مزمل یوسف زی صاحب، ډېره زیاته مننه عاطف اسلم صاحب هم ډېره مننه چې ما له راغلې، ما نه مقرره کړله، دومره قیمتي وخت هم راکړو، ډېره زیاته مننه. عثمان ساقي صاحب موږ سره به څه شریک کوئ؟ دا مینهوال ستاسو نه غزلې او شعرونه اوري، موږ سره به څه شریک کوئ تاسو؟ غزل به راته ووایم، غزل نه مخکې یو دوه شعره چې زه د پښتون له درده ښه خبر یم، زه د پښتون له درده ښه خبر یم، ځکه پښتون باندې مې زړه خوږېږي، زه چې پښتون بچی نشه کې وینم والله په سر کې مې مازغه مننه، ډېره زیاته مننه. غزل مطلب دی چې داسې ولې وارخطا وارخطا ګورې، داسې ولې وارخطا وارخطا ګورې، زه په مخ کې په جانانه په شا ګورې، مننه. داسې ولې وارخطا وارخطا ګورې، زه په مخ کې په جانانه په شا ګورې، لیونی دا تو د چا په انتظار یم، لیونی دا تو د چا په انتظار یم، چې هر وخت په تنبو کې په غلا ګورې، مننه. لیونی دا تو د چا په انتظار یم، چې هر وخت په تنبو کې په غلا ګورې، ستا کوڅه کې مې واړه په کاڼو ولیدي، ستا کوڅه کې مې واړه په کاڼو ولي، ستا د مینې لیونی یم ته ما ګورې، مننه. ستا کوڅه کې مې واړه په کاڼو ولي، ستا د مینې لیونی یم ته ما ګورې، ته چې هر وخت رقیب ته په خندا یې، ته چې هر وخت رقیب ته په خندا یې، ما له هر وخت نوې نوې سزا ګورې، ته چې هر وخت رقیب ته په خندا یې، ما له هر وخت نوې نوې سزا ګورې، زه ساقي یم خو تږی د دیدن یم، زه ساقي یم خو تږی د دیدن یم، زما په لورې کله به راګورې.